السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به جوړ او روغ باست. ملګرو څنګه کولی شو د موبایل صدا ډیره کړو؟ د موبایل صدا چې د 100 ده، څنګه کولی شو د موبایل صدا 200 ته ورسوو؟ نو راځئ چې ملګرو په ویډیو باندې شروع کوو. د ویډیو نه شروع کېدو نه مخکې تاسو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې په ویډیو شروع وکړو. تاسو به د ټول وخت به راسئ، خپل پلی سټور به راخلاص کړئ. کله چې پلی سټور ته راغلاست تاسو به سرچ ته راسئ، سرچ به دغه متن سرچ کړئ. کله چې مو دغه متن سرچ کړه نو تاسو ته دغه اپلیکیشن را اړوي. دغه اپلیکیشن تاسو ته را اړوي نو تاسو به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو اوس ملګرو زما سره ډاونلوډ پروت دی، زه یې خلاصوم. تاسو یې ډاونلوډ کړئ او بیا خلاص کړئ. نو زه به دغه ځای وهم، اپلیکیشن خلاصوم. نو اوس اپلیکیشن موږ ته را خلاص شو. نو دغه دوکمه چې تاسو وینئ، دغه دوکمه چې ده تاسو به راسئ، دغه به داسې لوړه راولئ. تاسو به دغه داسې لوړه راولئ نو ستاسو موبایل صدا چې ده 200 ته رسي. نو که تاسو داسې کړئ ستاسو موبایل صدا هغه ستاسو موبایل صدا ده هغه 100 ده. نو ملګرو دا چې تاسو دغه صدا پل ورکړئ، کېدای شي ستاسو ګوشي لاسپیکر ته هم ضرر ورسوي. تاسو ټوله صدا مه ورکوئ، تاسو څومره صدا چې ستاسو دپاره وي بس وي هغه تاسو صدا ورکړئ، ډېر مه ورکوئ. نو دغه اپلیکیشن څخه راځو وځو. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ او خوندوره په زړه پورې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او ویډیو شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان په لوی الله وسپارم.